बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 12 बायोलॉजी दा चैप्टर नंबर 24 इवोल्यूशन چې موږ شروع کړی دی ایوولوشن نو مخکې موږ سره تیوري چې دی هغه شروع کړو پکې یو تیوري موږ ویل وا سکیلا نیچرای یا سکیلا نیچر ټیک شو بیا په دې کې دویمه تیوري دا چې هغه ته ویل کېږي کرییشنزم ویل کېږي پیداور یا پیدا کېدا د کریټ نه دا وته د کریټ موږ پیدا کرنا کرییشنزم د عمل ته ویل کېږي کرییشنزم چې دا دنیا چې دا څنګه په وجود کې چې دا رااله د باره کې په بایولوژي کې یو څو تیوري چې هغه مشهور دي په دې کې یو دا کرییشنزم دا څه وکړي چې سپیشیز ور کریټډ انډیویډوالي الله پاک دا ټول سپیشیز چې دا انډیویډوالي چې هغه پیدا کړو دلته کې مطلب دا په نمبر لګاول چې انسان پیدا کو ورسته زموږ سره کم نور انیمل شي یا زموږ سره کم پلانټ شي نو دا ټول په نمبر باندې چې پیدا کړو انډیویډوالي بالکل یوازې چې دا پیدا کړو according to the surrounding مطابق مطلب دا دی چې کم زناور په کم ځای کې پټ راځي د الته کې پیدا کو یو زناور دی یو انیمل هغه په ځنګل کې پټ راځي په ځنګل کې چې کم په صحرا کې پټ راځي په صحرا کې چې کم مه دی لکه هغه چې په وګ پیدا کو انسان چې هغه عام ځمکه په نور علاقو کې چې هغه پیدا کو دې ته ویل کېږي according to surrounding او هغه نه علاوه origination was sudden او د دوی کم پیدا کېده چې دا sudden دا بالکل ناڅاپه مطلب دوی دا خبر کوي د دنیا چې دا ناسا په وجود کې راغلی دا ټیک ده او بیا دا خبره دا کم انیمل چې دی یا هیومنز دی یا چې کم پلانټس پیدا کړو نو دا نیور چینجډ کم انډیویډوالي چې کم ارګانیزم پیدا شو نو نیور چینج په دوی کې بدلون چې دی ناغه بکرانه بیا خلکو دنیا چې داغه ایکسپلور کوله ځکه چې دا هر څه کله پیدا شو یو یورپین نیچرلیست او د نیچر په اړه کې سټډي کوله هغه افریقا چې دا غي ډیسکور کړه ایشیا چې دا ډیسکور کو او دا غي نه علاوه امریکا دا ډیسکور کړو نو ځکه دغه د لیکل چې اوریجینیشن واز سډن نو خلک به د ایکسپلوریشن کیو د ایڈونچر کیو چې موږ دنیا چې د وینو نه ایشیا افریقا او امریکا چې په دغه طریقه باندې یوروپولوژي دا ډیسکور کړو دا د دې تیوري مطابق خبره ده more diversity was present نو بیا چې دا ساينټیسټو ګرځیدو دا نیچرلیسټو ګرځیدو نو دوی ته پته ولګی دا چې more diversity was present مختلفواله په ارګانیزم کې چې ډېر دی لکه یو سپیشي دی ول بدل دا یو سپیشي د بل نه بدل دا نو د ټول په منځ کې چې فرق دی انسان شکل اشکال کې فرق دی نور جسامت چې دوی یو شان دی ټیک شو سب سپیشیز شو ریزمبلنس سب سپیشیز په کې داسې دي چې هغه یو بل ته ریزمبلنس کوي مطلب یو شانواله لکه پرس کا تاسو دغه وګورئ منظری ته وګورئ او دغه نه علاوه تاسو پښو ته وګورئ د دوی د ګرځېدو سټایل د دوی د هانټینګ سټایل چې دا تقریبا چې یو شان دی نو دې ویل کېږي ریزمبلنس بل زیاتره انیمل چې دی په سلور خپل باندې ګرځي نه دې ویل کېږي ریزمبلنس ریپټایل تاسو وګورئ په خېټه باندې ګرځي یو قسم ریپټایل نه ډېر قسم ریپټایل دي سپیشیز چې دی هغه جدا دي نه دغه ریزمبلنس خي خو یو شوز ویریشن خو ویریشن پکې په سنسه طریقه باندې موجود دی کاغه د سایزي کاغه د کلري او کاغه د شیپي نو دغه مختلفواله چې دی هغه کې موجود دی نو دې خبر ريزلټ شو چې species could change after all په دې باندې ځان پوهیږي چې species could change after all په اخر کې دا species چې په دې کې بدلون راځي and that some similar species might have developed from common ancestor او بیا به دا خبره کوي دا چې په species کې change راځي خدای خبره کړل ancestor مونږ آبا او اجداد ته چې سیمیلر کم سپیشیز چې مطلب یو شان سپیشیز لکه میل او فیمیل په انسانانو کې وای د دوی انسیسټر چې هغه زموږ سره سي هغه به کامانی ټیک شو ها وس کرییشنزم تیوري اصل کې څه دا چې هول یونیورس is made in 6 days دا تیوري دا وایي چې دا ټول دنیا چې دا د بشپږ ورځو کې چې دا جوړه شوې ده د کرییشنزم تیوري مطابق دنیا بشپږ ورځو کې چې دا جوړه شوې ده او only 2 ورځې چې وی primordia is created د دې خبرې مطلب دا دی چې دا کوم بیجانه سيزونه چې دي دا غټي چې دي یا اول په سر موږ پارټیکل خبرو کو د سب پارټیکلز خبرو کو اول په سر دا سيزونه چې دي هغه پیدا شو نان لیوینګ سيزونه چې دي هغه پیدا شو بیا په دریم ورځ باندې ancestors of plants created مطلب دا په دریم ورځ باندې دا چلو شو چې کم پلانټس چې دي اولنی کم پلانټ چې کم پیدا شو نو هغه د موږ ancestors وایو ancestors of plants چې هغه ته وایو بیا په څلورمه پنځم ورځ باندې ټول انیمل چې دي هغه پیدا شو او بیا په شپږم ورځ باندې انسان چې هغه پیدا شو څه کوي
په اولنی دوه ورځو کې چې د بیجانه شیزونه پیدا شو، په درېم ورځ باندې چې د پلانټس چې هغه پیدا شو، په څلورم او پنځم ورځ باندې ټول انیمل چې هغه وجود کې رالو، او په شپږم ورځ باندې انسان چې هغه پیدا شو. نو دا کریشنیزم تیوري ده. نو ګرانو به څنګه بالکل آسان دی چې سونه سپیشیز چې دی الله پاک دا انډیویډوالي پیدا کړلی دا غوې د سراوندینګ مطابق. اوریجینیشن چې دا بالکل سډن دی، په دوی کې بدلون نه راغلی. بیا چې دا هر څه پیدا شو موږ وایو چې هر څه سراوندینګ مطابق نه سډن دي. نو بیا دا یورپین نیچرالست وو، دوی افریقا، ایشیا، امریکا چې دا ډیسکور کړو. دوی به دا عموماً چې ډایورسټي چې دا ډېره زیاته موجوده ده، خو سارګنیزم داسې دي چې دا غوې ومنځ کې یو شانوالی دی، خو مختلفوالی په سنه شکل باندې چې موجود دی. د دې خبرو ریزلټ دا دی چې سپیشیز کې چینج راځي، خو کم سیمیلر سپیشیز چې دي د هغوی انسیسټر چې دی هغه به وي. او کریشنیزم تیوري دا ده چې په اولنی دوه ورځو کې نان لیوینګ سیزونه پیدا شو، په درېم ورځ باندې د پلانټس انسیسټرز پیدا شو، او په څلورم او پنځم ورځ باندې ټول انیملز پیدا شو، او شپږم ورځ باندې انسان چې دی هغه په وجود کې راغی. نو دا و کریشنیزم. په دې پسې کوم نور تیوري چې دی ان شاء الله تاسو ته پر روان لیکچر کې چې دی ورو چې دی هغه اپلوډ کوم. نور ملګرو چې دی ضرور شیر کړئ. تھینک یو، ډېر مننه.